سلام دوستانو د فوټوشاپ زده کړې دوهمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به سلیکشن ټولز پیژنو. سلیکشن ټول څه شي دي په دې ویډیو کې به وپوهیږو. سلیکشن چې د نامه سره معلومیږي سلیکټول یا انتخابول. نو څه شي انتخابوي اوس درته ښیم او څه کارونه کولی سي هغه هم په دې ویډیو کې درته ښیم. دوستانو دلته به تاسو راسي، دلته درې ډوله سلیکشن ټولز موږ لرو: آبجیکټ سلیکشن ټول، کویک سلیکشن ټول او میجیک وند سلیکشن ټول. آبجیکټ سلیکشن ټول څه کوي؟ دوستانو موږ دغه آبجیکټ لرو یعنی فیل غواړو دغه بکګراوند څخه جلا کو یا هم فقط انتخاب کو، نور بکګراوند انتخاب نه کو، فقط فیل انتخاب کو. دغه لپاره به تاسو راسي د دې آبجیکټ شاوخوا ته به یو دایره رسم، یو ریکټنګل یا مستطیلي شکل رسم کړئ. اوس په فوټوشاپ په خپله کوشش وکړئ چې دغه راته انتخاب کړي. تاسو وګورئ څومره په دقیق ډول انتخاب کړئ. دلته تاسو کتلی سئ فوټوشاپ په ډېر دقیق ډول سره زموږ آبجیکټ راته انتخاب کړئ. نو اوس څه کوو؟ کنټرول سی به کلیک کړئ دوستانو او دلته به یې راوړئ نوي بکګراوند ته. کنټرول وي به کلیک کړئ. زموږ فیل راغلی نوي بکګراوند ته. په دې په وسیله سره د موف ټول په وسیله سره تاسو کولی سئ آبجیکټ له یوه ځای څخه بل ځای ته انتقال کړئ. خو که چیرې تاسو کنټرول ټي کلیک کړئ نو تاسو کولی سئ د فیل سایز ورکوشنی کړئ. مثلا دا فیل زما دومره پکار دی. راځو دوستانو بل ټول یې پېژنو. درې ډوله دي ما ورته وویل، یو دانه یې بل هم شته لکه کویک سلیکشن ټول. کنټرول زی به کلیک کړئ او دغه دپاره به تاسو کلیک ونیسئ، کرسر به مو له یوې خوا څخه بلې خوا ته یوسئ او ستاسو آبجیکټ به انتخاب سي. مثلا دوستانو ستاسو د فیل یا ستاسو د آبجیکټ کومه برخه چې د هغه اضافي انتخاب سي. اوس ګورئ په دغه عکس کې دغه چمن هم ورسره پرې کېږي یا هم چمن هم ورسره کټ کېږي. که چیرې موږ دلته راوړو او فیس ټیکو، ګورئ تاسو د چمن هم کتلی سئ. دې چمن د منځه وړلو لپاره موږ څه کوو؟ خپل عکس ته او الټ به کلیک کړئ. الټ چې مو کله کلیک کړئ دوستانو تاسو کولی سئ کنټرول سی کلیک کړئ او آبجیکټ مو له یو بکګراوند څخه بل بکګراوند ته را انتقال کړئ. صحیح دوستانو دغه آبجیکټ غواړم له منځه یې ویسمه. دغه دوهم دانه چې چمن هم ورسره دی، دغه دپاره به تاسو راسئ دلته او په دغه ډیلیټ نشان باندې به کلیک وکړئ، ستاسو آبجیکټ به ډیلیټ سي. اوس موږ دا دوه آبجیکټونه لرو. غواړم دا کوچنی آبجیکټ دی، دا کوچنی آبجیکټ دی او دا لوی دی. مثلا دا یې پلار وبولئ او دا یې زوی وبولئ، یا دا یې مور وبولئ یا دا یې زوی. غواړم دغه مور چې ده، زوی خو دلته دی، کنټرول ټي به کلیک کړم، یو څه به یې نور هم ماشوم کړم، د یوه کال یا دوه کالو به یې کړم. نو دا دی صحیح سو، ډېر کوچنی سو، ماشوم سو. اوس راځم دغه لوی فیل چې دی، دا مور چې ده، کنټرول ټي به کلیک کړم، د دې سایز به هم یو څه کوچنی کړم او په انټر باندې به کلیک وکړم. غواړم د دغه بچی چې دی هغه دې خوا ته راولم او مور یې هاخوا ته بوزم، شاته یې بوزم. دغه دپاره به تاسو راسئ، دا دریم لیر دی، دا لومړی لیر دی. بچی په لومړي لیر کې دی او مور په دریم لیر کې ده. تاسو به دا لیر داسې شاته خوا ته راکش کړئ چې د بل لیر شاته راسي. ګورئ زوی اوس شاته رالی او مور یې مخته ولاړه. نو په دې سره تاسو کولی سئ د لیرو سره هم لوبه وکړئ او د سلیکشن ټول سره هم لوبه وکړئ. سلیکشن ټول مو هم وپېژندئ دوستانو او لیرونه هم وپېژندله چې یو لیر له یو بل ځای څخه بل ځای څنګه انتقالولی سو، او لیر چې انتقالول غواړو نو دغه دپاره موف ټول، او که چیرې غواړئ یو لیر د بل لیر شاته یا مخته بوځو دغه دپاره به تاسو دغه کار کولی سئ. دوستانو دا و زموږ ویډیو. تر درېیمې ورځې پورې مو بخښونکي او مهربان الله تعالی سپارم. الله مو مل او ملګری شه.